دوی دغه کانسپټ دغه دی چې کار مه کوه، خلکو ته مه ځه، چاله روزګار مه ورکوه، کرپشن کوه. پی ټي اے او د هغوی هم په دې کې یو خپل اهم کردار او ډېر فعال کردار ادا کړي چې داسې نیوز راځي چې مخکې نه هغه شي. ګوره دا اوس افوا چلېږي ډېر زیاته په ملک کې نن سبا ډېر افوا شروع شوې ده. بعضې جرنلسټ دا وایي چې 14 صوبې به جوړېږي، څوک وایي 12 به جوړېږي، څوک وایي چې 14 به جوړېږي. نو دا یو سلسله اوس هغه د مخامخ دا او چونکې حکومت ته 2/3 میجورټي ملو شو، نو په دغه لحاظ سره دا افواګانې شروع شوي دي. پی ټي آی والو دا دریم ځل دی، یو ځل د پرویز خټک وخت کې هغه جوړ شو، د لوکل باډیز ګورنمنټ جوړ شو، هغه قانون جوړ شو، بیا هغه کې کمی راوسته ځکه چې اختیارات یې نه ورکول، وسایل یې نه ورکول. ګوره دا حکومت چې راغی او د دهشتګردۍ کې اضافه وشوه، مونږ په دې باندې بیان ورکړو چې بعضې شیتونه داسې دي چې په هغې باندې سیاست نه بالاتر سوچ کول پکار دی. خیبر پښتونخوا کې چې کوم یو خو دهشت دی، بل د سیلاب هماغه علاقو کې چې کوم ځای کې دا اوس اپریشنز هم راګیا دي، ملته سیلاب هم راغی، نو ډېر خلک ځپلي شوي دي. نن سبا کو قرباني ورکوي، نو فوج ورکوي، پولیس ورکوي، دا سیول انفورسز ورکوي. نو د هغوی دا کم مشکل هغه چې دي تکلیفات چې دي او کم قرباني چې ورکړه، دا تسلیمول پکار دي. ستړي مشي ګرانو کتونکو، تمه لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ ښه او خوشحاله یې. زه یم روشنه ضمیر او تاسو ګورئ دی سالټ رینج پښتو. نن چې کوم شخصیت مونږ سره موجود دی، هغوی سره مونږ یو ځل مخکې هم دی سالټ رینج پاډکاسټ باندې انټرویو کړې ده او ستاسو ټولو هغه انټرویو ډېره زیاته خوښه شوې وه. نو دې ځل مونږ کوشش وکړو چې مونږ په خپله ژبه یعنې پښتو کې دې سره پاډکاسټ وکړو چې ستاسو د دا پاډکاسټ نور هم خوښ شي. دا ویل به غلط نه وي چې د دې نه بغیر د پښتونخوا سیاست ناممکن هم دی او غیر مکمل هم دی. دی چې دی 2 ځله چیف منسټر اف خیبر پښتونخوا هم پاتې شوي دي، د دې نه علاوه انټیریر منسټر هم پاتې شوي دي. دوی د خپل سیاست آغاز د پاکستان پیپلز پارټۍ نه کړی او وروسته خپل ګوند یعنی قومي وطن پارټي جوړه کړې وه. تاسو تر اوسه پورې به اوس پوه شوئ چې زه د چا خبره کومه. دی ون اینډ اونلی آفتاب احمد خان شیرپا مونږ سره نن په دې پاډکاسټ کې موجود دي. سر ډېره مننه مونږ له د وخت راکولو. څنګه یې تاسو؟ ډېره مهرباني روشنا. ستاسو ډېره مننه. سر شروعات د دې نه کومه، یو مشکل سوال هم دی او ضروري هم دی ځکه چې تاسو 2 ځله سی ایم پاتې شوي، د دې نه علاوه انټیریر منسټر پاتې شوي او یو وخت داسې و چې ستاسو نه بغیر سیاست بالکل انکمپلیټ ښکارېدو. خو اوس هماغه آفتاب احمد خان شیرپا صاحب دی چې د هغوی پارټۍ نه په نیشنل اسمبلی کې څه برخه شته، نه په پروونشل اسمبلی کې څه پراپر نمایندګي شته او نه سینټ کې. نو د دې څه وجوهات دي چې قومي وطن پارټي یو ټایم کې چې خپل پیک باندې وه، اوس هغه شان په سیاست کې مخې ته نه ښکاري؟ وخت بدلیږي، هر وخت څه نومې دی داسې وخت راغلو په پیپلز پارټۍ باندې 1996 کې چې په ټول ملک کې تقریبا 10-15-20 سیټونه اخیستو. نو دا خو د وخت سره هغه کېږي او 13 الیکشن کې 2 الیکشنو کې خو یو فیکټر ډېر اهم و، هغه د پی ټي آی دا فیکټر او د عمران فیکټر چې دی هغه ډېر اهم شو په دې، خاص کر آخري الیکشن کې چې کوم طریقې سره هغه ته سزاګانې وشوې او هغه په جیل کې و، خلک همدردۍ ووټ هغه سره ټول هغه و، حالانکه باوجود د دې چې څه کارکردګي نه وه. او زما په خیال اوس د 2 الیکشنونو کې موږ وکتل چې خلک ډېر خلک په کارکردګۍ ووټ نه ورکوي، په غم خاده ووټ نه ورکوي او صرف فین هغه شته چې هو ها دا یو بس سوشل میډیا دا په دې باندې ووټ ورکوي. نو دا راځي په یو پارټۍ باندې نصیب فراز راځي او کوشش دی چې خپل خلک هم لږ دا محسوس کړي چې یاره د یو پارټۍ له موږ درېیم ځل باندې ووټ ورکړو
او سو مخامخ سره هغه رانغله داسې د هغوی سو کارکردګي نو لازمي خبره ده خلک په بیا خپل اوپینین چینج کوي. دا ویل به غلط نه چې دا یو فین کلب دی، هغوی همیشه کس له چې دی سپورټ ورکوي چې کم سوشل میډیا باندې اپیرنس زیات دی. دغه څه ده صحیح. شیرپاو صاحب بل تاسو به تاسو دا کومه چې آیا تاسو دا غنئ چې څنګه د پی ټی آی خبره اوس شروع شو نو د پی ټی آی حواله سره به تاسو نه کول غواړم هغه دا دی چې آیا تاسو دا غنئ چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم حکومت دی هغه په صحیح توګه باندې د عوامو خدمت کوي یا دا وایي چې کوم ضرورت یې هغه پوره کوي یا صرف دی چې دینو سیاسي نارو پورې محدود دي؟ ګوره جی د دوی خو دا درېیم ځل باندې هلته چیف منسټر راغی او په پنجاب کې مې یو ځل چیف منسټر راغلی نو دا خو اوس عمران داسې خلک را مخکې کوي چې هغه کارکردګۍ باندې پوهېږي نه او نه څه د هغه اهلیت وي خو د هغه ته چې هغه یي سنسیر یم دغه بنیادي هغه دی. نو تاسو وګورئ چې دې دوران کې دا اوس چې کوم دا یو نیم کال تیر شو نو اس دوی څه داسې کارکردګي نه خل حالانکه ډېر مشکلات راغلل په صوبې باندې په خلکو باندې په عوامو باندې د دهشتګردۍ لهر رستره د تیزېږي سیلابونه راغلل او غربت کې اضافه وشوه حقوق خپل زموږ هغه میلونه شو نو په دې هغې سره خلک خو مایوسه دي په دې کې چې یاره دا څه مونږ درېیم ځل باندې ووټ ورکړو او کارکردګي یې نه ده. زما په خیال په دوه حصو کې دې ته کتل پکار دي. یو خو د صوبه خیبر پښتونخوا د ایز پولیټیکل پارټي چې په حکومت کې دی کارکردګي یې نه ده او دلته په مرکز کې دوی په اپوزیشن کې دي بلکې ملک کې په اپوزیشن کې دي هلته هم کارکردګي نه ده. نو دې لحاظ سره اوس د دوی خو دا خیال دی چې یاره آینده الیکشن هم راشي نو عمران خان به روزي او موږ به بیا ووټ خلک راکړي. د دوی دغه کانسیپټ هغه دی چې کار مه کوه حلقو ته مه ځه چاله روزګار مه ورکوه کرپشن کوه او چې عمران خان روزي او عمران خان چې یو ځل بیا ووایي چې دا زما کینډیډیټ دی هغه ته به ووټ ملویږي. نو زما په خیال دا اوس ډېر استعمال شو دا هغه چې دی د دوی دا کوم طریقه کار چې دی اوس آینده به داسې نه کېږي. صحیح شو. آیا تاسو دا ګڼئ چې د وفاق ټولو نه یو قسمه هغوی ځان ته وایي چې موږ د وفاق ټولو نه لویه سیاسي پارټي یا موږ سره 2/3 میجورټي هم موجود ده هغه سیاسي پارټي چې دا اوس په دې وروستو ورځو کې چې دی نو هغه د قومیت سیاست کې یا ویلی شم چې صوبایي سیاست طرف ته راغلی دی یا دا هم ویلی شم چې د لساني بنیادو باندې هغه اوس سیاست کول غواړي؟ نو هغوی خو لاره ورسره بل څه نشته اوس محدود کوي ځان دغه خیبر پښتونخوا ته او د دې ځای چونکې دې کې صوبې کې دا درېیم ځل باندې ډېر ښه اکثریت اخیستی دی نورو صوبو کې داسې نه دی اخیستی نو په دې لحاظ سره هغوی خو به دا کار خامخا استعمالوي د حقوقو د باره او د چې موږ سره ظلم کېږي او د پښتنو سره ظلم کېږي خو زما په خیال اوس هغه شانتې کو دوی دا پنترم دغسې بدلی دی بس هغې باندې د دوی باندې دوی ته بس د ډیویډنډ نه ملویږي. صحیح شوه. تاسو چې څنګه د سوشل میډیا ذکر وکړو چې پاکستان تحریک انصاف چې کم وخت نه په اقتدار کې راغلی دا نو دی د سوشل میډیا استعمال ډیر زیات کړی یا داسې ویلی شم چې د سوشل میډیا سیاست دی شروع کړی دی. بل طرف ته موږ ګورو چې سوشل میډیا باندې پراپاګانډا یا داسې څیزونه هم ډیر زیات مخامخ راغلی دي او موږ داسې هم ګورو چې خلک ویریفیکیشن نه کوي او په یو کلیک باندې هغه څیز دونه زیات هایپ ونیسي چې ځینې ټایم کې دام پته نه لګي چې څه رښتیا دي او څه دروغ دي. تاسو دا ګڼئ چې سوشل میډیا پراپاګانډا چې دا هغه ډیره زیاته شوې ده او زموږ ځوانان چې دي هغه د دې نه ډیر زیات افیکټ کېږي؟ بالکل همدغسې ده او عمران خان په دې کې ډېر انویسټمنټ کړی دی ډېر وسایل یې په دې کې لګولي دي او که تاسو وګورئ نو ټرمپ هم دا سوشل میډیا باندې کیمپین کړی دی. نو ایلن مسک چې دی هغه وخت کې د سره هغه او د هغه سوشل میډیا باندې عبور او هغه د هغه سره وسایلو نو دا استعمال کړی دی او ټول پکې غلط دا صحیح ده چې اوس دې باندې چې
رښتیا راځي نو دروغ او کلي روان کړي او وروسته بیا پته لګېږي نو دا رجحان چې دی ښه نه دی او د دې لپاره زما په خیال هغه خو جوړ شو قوانین جوړ شو خو سټریک قوانین دپاره پکار دي چې څوک فیک نیوز استعمالوي چې هغه د هغه خلاف کاروایی وشي. صحیح شو. یو طرف ته موږ ګورو چې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې ډیر زیات سټرونګ دی او نورې ټولې پارټۍ چې دي نو هغه شاته کړي دي یا یو سایډ ته یې کړي دي. بل طرف ته موږ دام ګورو چې په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو په حقوقو په نوم باندې ډېرې پارټیانې جوړې شوې دي او د دې سره سره تحریکونه هم شروع شوي دي. آیا تاسو دا ګڼئ چې هغه تحریکونه کامیاب شوي دي او که نه دي شوي نو په نیر فیوچر کې یا را روان وخت کې به داسې تحریکونه چې دي دا به کامیاب شي؟ نو تحریکونه خو اوس هم دي مخکې چلېدلي دي او دا به چلېږي ځکه چې موږ خو د پښتنو چې څه مسایل او مشکلات یي د هغې لپاره به اواز اوچتو. ډېر خلکو دا خیال دی چې نیشنلست پارټیانې او کانفرنس پارټیانې د هغوی ګراف لاندې ځي کېدای شي څه حده پورې تلي خو د دې خو دا مطلب نه دی چې موږ د په ارام کښېنو او وایي چې یاره دا پرېږده چې دوی هم د چې څه کوي هغه دې کوي. موږ به خپل جدوجهد کوو د هر لحاظ سره د خپل حقوقو دپاره د پښتنو سره چې کوم ظلم زیاتې کېږي هغې لپاره به اواز اوچتو. صحیح شو. آیا دا ویلی شم چې د پښتنو په نوم باندې یا د پښتنو حقوقو په نوم باندې چې کم تحریکونه شروع کېږي یا چې کم سیاسي ګوندونه جوړېږي هغه په حقیقي توګه باندې د پښتنو د حقوقو نمایندګي کوي او د هغوی دپاره په حقیقي توګه باندې کار کوي؟ نو خو دی هم دغسې چې موږ هم د کو سامره تحریکونه شروع شوي دي یو ځای شوي دي سیاسي پارټۍ یو مقصد دپاره نو همدغه مطلب دی. دا بیله خبره ده چې اوس دلته په مرکز کې چې داسې حکومتونه وي چې هغوی هغه د هغې ته توجه نه ورکوي نو لازمي خبره دا خو څه وخت لپاره به د هغوی خو آخر کې به خلک به تاسو وکتل په ډېر هغې کې عوام رووتل د پاسون په شکل کې رووتل میدان ته همدې دپاره چې هغوی خپل حق دپاره هغه کړي او د هغې ترجماني کول دا د ټولو سیاسي پارټو حق دی او دا د هغوی دپاره یو هغه دی چې خامخا دغه د دې داسې تحریکونو هغه وکړي ستاینه وکړي. ټیک شو. یعنی دا د پښتنو حقوقو دپاره ډېر زیات ضروري دي ځکه چې د دې نه بغیر به پښتنو ته حقوق نه میلاویږي. بل تاسو تاسو نه دا کوم چې په اورېدو کې دا راځي چې پښتون نیشنل فرنټ چې دی هغه په جوړېدو کې دی او ټول کانپرست پارټیانې چې دي هغې برخه به جوړېږي. آیا قومي وطن پارټي به هم د هغې برخه وي؟ داسې لا څه مخکې څه یو هلچل په دې کې شوی خو لا اوسه پورې څه واضح راغلی نه دي مخامخ چې مخامخ راشي په هغې باندې موږ خامخا خور کوو. متفقه فیصله بیا په هغې باندې کېږي او حالات ته به ګورې هغې نه پس به تاسو څه نه څه فیصله کوئ. صحیح شو. په سوشل میډیا باندې په پروپاګینډا باندې موږ خبره وکړه چې په سوشل میډیا باندې پروپاګینډا ډېره زیاته کېږي او هغه خبرې چې رښتیا هم نه دي هغه د 1 کلیک سره په میلیونز کې ویوز هم واخلي او خلکو ته هم رسي او بیا خلک په هغې کې ځینې ټایم کې پریشان هم شي ځکه چې وړوکې شان خبرې هغې نه ډېره لویه خبره جوړه شي. ما ته دا وویل چې په خیبر پښتونخوا کې داسې زما ته به ذات خود دا ښکاري چې دا ډېر زیات شوی دی ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې د سوشل میډیا استعمال هم ډیر زیات دی او خلک تحقیق نه بغیر داسې ځونه مخکې رسي. تاسو دا ښکاري چې په سیلاب کې هم ځینې داسې عناصر وو چې عامو څیزونو نه یا پازیټیو څیزونو مخکې کولو نه علاوه هغوی نیګیټیو پروپاګینډا ډیره زیاته خپره کړې ده. نیګیټیو پروپاګینډا ته زیات هغه ملاویږي پبلسټي ملاویږي او داسې هغه نیوز هغه کول چې هغې سره خلک وایي چې اوهو داسې دي او په منځ کې هېڅ هم نه نو دې شیانو ته زیات پبلسټي ملاویږي او داسې زما په خیال ډېر ویلاګرز هم دي پوډکاسټ هغه هم دي چې هغوی هم داسې خبرونه هغه کوي چې زیات ویوز هغوی ته میلو شي. نو دا رجحان زما په خیال
د قوم دپاره د ملک دپاره ښه نه دی. صحیح شو. د دې مخنیوي دپاره څه کول غواړي؟ آیا داسې یو قانون جوړول غواړي چې د دې مخنیوي وشي، یا څه بل څه په سوشل میډیا په ډومین کې پاتې کېدو سره سره د دې دپاره څه کول غواړي چې دا هر څه دونه زیات نه زیاتېږي؟ نو ما خو څنګه مخکې ووایي چې قوانین نور سخت کول پکار دي، او د دې نه بغیر بل څه طریقه نشته. بل د سوشل میډیا جواب په سوشل میډیا ورکوي، بل څه د دې هغه نشته کو تاسو په نیوز اخبار کې ورکوي او بل څه کې ورکوي، دا هغې به هغه شانتي اثر نه وي. نو په دې لحاظ سره هم په دې سوشل میډیا باندې د دې هغه کول پکار دي. پکار دا چې پی ټي اے او د هغوی هم په دې کې یو خپل اهم کردار او ډېر فعال کردار ادا کړي چې داسې نیوز راځي چې مخکې نه هغه شي. اف آی اے دی د هغوی یو رول جوړېږي، سایبر کرائم چې دی سیل چې دی هغه جوړېږي او قوانین جوړېږي چې دا درې واړه یو ځای شي. زما په خیال ډېر حده پورې به په دې کې فرق راشي. صحیح شو. د سوشل میډیا پروپاګاندا کاونټر چې دی نو هغه په سوشل میډیا کې دی شي، د دې بل څه لاره نشته. آیا تاسو دا ګڼئ چې سوشل میډیا په وجه زمونږ پاکستاني فوج چې دی هغه خلاف هم یو ډیره سترونګ پروپاګاندا شروع شوې ده، ځکه چې هغوی که چېرته څه ښه کار کوي نو موږ هغه هم ډېر زیات نیګیټیولی هغې ته ګورو، هغې اپریسیشن کولو نه علاوه موږ هغې ته مطلب داسې ګورو چې دا دی صرف شو آف دپاره دا هر څه کوي. ځکه چې سیلاب کې د بونیر سیلاب کې ځینې تصویرونه ما ولیدل چې په هغې کې زموږ فوجي رونه چې دي هغوی د خلکو مدد کو یا د هغوی دپاره هلته موجود وو، خو خلکو هغه هم داسې پورټرې کړی دی چې دی صرف راغلي دي، تصویران یې ویستي دي او دی بیا تللی دي. دا سوشل میډیا چې دی دا زموږ اوورال نیشنل انټرسټ چې دی هغه څنګه نیګیټیولی امپیکټ کوي؟ ګوره دې کې اوس څه په ملک کې دننه دي، څه ملک ته بار دي. صحیح. زموږ د قوانین د دې د قوانین هغه نه دي، هغوی زیات په دې کې هغه کوي، او دې کې هغه خلک دي او هغه پارټۍ سره منسلک دي چې څوک اوس په حکومت کې نه دي، هغوی د فوج خلاف یو کمپین شروع کړی دی او ډېر حده پورې دوی دا کمپین شروع کړی. خو دا ده چې د آی اس پی آر هم یو خپل وجود موجود دی او هغوی د هغې ښه کاونټر په ډېر ښه لحاظ سره کاونټر کوي. خو بهرحال دا سلسله د قوم او د ملک او د نیشنل سیکورټي لپاره ښه نه ده. صحیح شو. یو وخت و چې هغه ټایم جنوبي پنجاب دپاره یو تحریک شروع شوی و، بیا هزاره دپاره یو تحریک شروع شو، بیا کراچۍ دپاره تحریک شروع شو چې دا ټولې چې دي دا د بیلې صوبې جوړې کړې شي. آیا تاسو دا ګڼئ چې د دې دا ضروري ده چې پاکستان کې نورې نوې صوبې دې جوړې شي او دا به د پاکستان ښه والي دپاره ټیک وي چې موږ نورې صوبې جوړې کړو، ځکه چې نورو صوبو جوړېدو سره خلکو ته به د هغوی حقوق زیات صحیح طریقې سره میلاویږي؟ ګوره دا اوس افوا چلیږي ډېر زیاته په ملک کې. نن سبا ډېر افوا شروع شوې ده. بعضې جرنلسټ دا وایي چې 14 صوبې به جوړېږي، څوک وایي 12 به جوړېږي، څوک وایي چې 14 به جوړېږي. نو دا یو سلسله اوس هغه د مخامخ ده او چونکې حکومت ته 2/3 میجورټي ملو شو، نو په دغه لحاظ سره دا افواګانې شروع شوي دي. خو زما به دا سوال مونږ خو په دې باندې هغه پورې خپل حتمي رد عمل نه ورکو چې څو پورې څه مخامخ څه واضح څه هغه رانشي د حکومت ته طرفه چې بهی دا مونږ کول غواړو. صحیح شو. دا څلور صوبې دي. اوس مثال ورکوي د انډیا چې هلته ډېرې صوبې جوړې شوې. انډیا ډېر لوی ملک دی، بالکل ایریا وایز ډېر زیات دی، پاپولیشن وایز ډېر ملک دی او پاپولیشن وایز هم ډېر لوی ملک دی. د چین مثال هم خلک اکثر ټیک ده. دلته ګوره زموږ مخکې نه وسایل کم دي، مشکلات اوس دا کم صورتحال چې نن سبا جوړ دی د دهشتګردۍ، د غربت، د زموږ معیشت هم لا مضبوط نه دی په هېڅ لحاظ سره هم، سیلاب هم راغی. په دې وخت کې یو نوې داسې شوشه پرېښودل زما په خیال دا د ملک لپاره مفاد کې نه ده. او آیا مونږ دا افورډ کولی شو؟ که تاسو نورې صوبې جوړې کړئ د هغوی خرچه، اسمبلی جوړول، سیکرټریټ جوړول، گورنر لګول، بیروکریټس هغه کول، نو دا خو یو ډېر لویه خرچه ده په دې لحاظ سره. د انګریزانو په وخت کې یا د پارټیشن نه مخکې دلته خو دا صوبې وې، نو هغوی خو هغه وخت کې خو حکمران به په اسونو باندې یو ځای نه بل ځای ته تلل.
اوس خو دومره جدید هغه دی په دې کې ولې دا ټیک ته چې ګورننس خراب دی د ملک او ګورننس ټیکول ضرورت دی ډېر شدید ضرورت دی په هر یو هغه کې محاذ باندې په دې کې کار کول پکار دي زموږ سره یو هغه شته د لوکل باډیز بالکل داسته لوکل باډیز تاسو مضبوط کړئ او ډسټریکټ ګورنمنټ چې هغه څنګه مخکې هغه جوړ کړي ماغه شانتي هغه له اختیارات ورکړي دوی دا پی ټی آی والو دا دریم ځل دی یو ځل د پرویز خټک وخت کې هغه جوړ شو د لوکل باډیز ګورنمنټ جوړ شو هغه قانون جوړ شو بیا هغه کې کیمرا وسته ځکه چې اختیارات نه ورکول وسایل نه ورکول اوس د ځل بیا بل یو جوړ شوی دی هغه ته مسایل نه هغه نه ملاويږي دا چې په پنجاب کې خو څه پورې الیکشن یو الیکشن چې شو دا موده شوی دی الیکشن هم نه شوی نو د مشرف وخت کې یو ډسټریکټ ګورنمنټ جوړ شو صحیح هغه کې ډېر خو کسان چې دي د ډسټریکټ چیرمنان جوړ شو دا پرویز خټک په خپل چې چیف منسٹر دی هغه وخت کې ډسټریکټ موږ د پارټي ډسټریکټ چیرمن وو صحیح دا چې همایون سیف الله صاحب وو د زرداری صاحب خور دغه وا د ډسټریکټ چیرمن وو د قائم علي شاه لور هغه ډسټریکټ چیرمن وو نو هغه یو کارکردګي کړو خو بیا پکې د پنجاب نه داسې आवाज اوچت شو چې دا خنه دی او دا ایم پی ایز هم پکې ډېر شور جوړ کړ چې زموږ اختیارات لا ټول ډسټریکټ ته نو دغه سلسله ټیک نه ده کو دغه صحیح مانو کې وشي چې کوم دوی کوم خبره کوي هغه په دې سره هغه شي سالو شي چې ډسټریکټ ایڈمنسټریشن دا هغه چې بلدیاتو کې حکومتونه جوړ شي هغوی ښه طریقې سره کولی شي او په هغوی باندې چیکس اینډ بیلنسز کې خودی شي صحیح شو بلدیاتي نظام ته دونه مضبوط کړی شي چې د نوې صوبو ضرورت نه راپېښېږي شیرپا صاحب نن سبا چې زه ګورم نو یو طرف ته خو سیلاب دی نو بل طرف ته خیبر پښتونخوا زموږ چې دا بدقسمتۍ سره د دهشتګردۍ سره مخامخ ده او داسې د میاشتو یا د 2 یا 3 ورځو کیسه نه ده دا خو زه وایم چې د کلونو نه خیبر پښتونخوا چې دی هغه دهشتګردۍ کې د اپریشن کېږي او بیا هغه څه شروع کیږي بیا ختميږي بیا هر څه شروع کیږي او د دې نه زموږ څخه خلاصون نه کیږي یو خو دا تاسو کوم چې آیا دا اپریشن چې دی دا د دهشتګردۍ واحد حل دی او کدا واحد حل نه دی نو د دې نه علاوه بیا څه کول داسې پکار جي چې دهشتګردي چې دا هغه خیبر پښتونخوا کې دوباره چې دی ناراضي او دویمه خبره به دا تاسو کول غواړم چې د دهشتګردۍ د خیبر پښتونخوا په عوامو او د غوي په ترقې باندې څه اثرات دي کوله دا خو د کې شک نشته چې زمونږ صوبه بدقسمته صوبه ده چې د امرا په دې کې دا اپریشن شو خلک پکې بې کوره شو در په در اوس پورې پخوا چې کوم هغه شو یو څو کاله مخکې بې کوره شو اوس پورې واپس نه تللی هغوی ته څه کمپنسیشن نه دی میلاو شوی نو دا سلسله روانه ده اپریشن ډېر وشو د هغې نتیجه دا وي چې دا کامیاب شو صحیح او هغه نه پس بیا سلسله شروع شي ګوره اپریشن صرف دې هدف ورنه چې تاسو بس هغه نه دا خلک چې کوملته داسې دهشت پیلوي هغه لري کړل دا هغه مخکې بوتل دي او هغه هغه باندې نظر ساتل دي چې دا بیا داسې سلسله شروع نشي د موږ ملک چې اول نه خبره ده چې سیاسي عدم استحکامي نو د داسې ایشوز ته بیا چتا د حکومت نظری هغوی په هغه باندې ستاسو معیشت چې ټیکنی نو په هغې باندې هغې طرف ته هغې داسې هغې ته ایشوز ته غني ګوره دا څومره دا فاټا چې دی هغه موږ چې مړ شو هغې کې خیبر پښتونخوا کې بنیادي مقصد دا چې مین سټریم کې دوی راشي او هلته د ګورننس سلسله بهتره شي نو خو هغې دپاره وسایل هغه شانتې ورنه کړی شو هغې باندې توجه ورنه کړې شوه نه د پولیس سیسټم ټیک دی نه د جوډیشل سیسټم ټیک دی اوس بیا دوی وایي چې هلته جرګه سیسټم بیا واپس راج کوو نه دا څه دي
نو د لحاظ سره ډېر مسلې دي چې هغې باندې کار وشي په صحیح طریقې سره نو دا مسله به رو په هغې باندې هغې کې به حل راشي. مونږ ګورو اوس دا خلک بیا ډېر سخت مایوسه دي، بېچینه دي، بد اعتمادي ده په دې وجه چې هغوی کتلې چې مخکې څه وشو نو دغه خلکو سره څه بیا رویه اختیار شوه، هغوی خپل کورونو ته واپس نه شو. نو هغوی بیا وایي چې اوس مونږ دوباره بې کوره کول کېدل نه غواړو، مونږ اپریشن نه غواړو. نو خو دې دپاره کو مخکې کو کېدل نو دې دپاره به دا و چې یاره د اپریشن نه مخکې به آل پارټیز کانفرنس پرایم منسټر راوغوښته، په هغه کې به دا اسټابلیشمنټ هغه هم ناست و او یو پالیسي به جوړه شوه، په هغې باندې به عمل کېده. صحیح شو. دا وزیرستان کې دا چې کوم اپریشن شو یا دا او هغې نه پس د اے پی ایس نه پس چې کوم هغه شو، بل یو هغه جوړ شوی نیشنل ایکشن پلان، هغې باندې عمل چې څو پورې هغه داسونه مې دی زمونږ ذهن چې دی ریاکټیو دی. یو واقعه وشي نو هغې نه پس مونږ یو څو میاشتې یو سلسله شروع کړو، بس بیا کینو په ارام. نو هغه نیشنل ایکشن پلان کې کو 20 پوینټونه وو، اوس پکې نور هم اچولې شوي دي، کو هغې باندې پوره عمل شوی وی. نو دا سلسله به کېدای شي په دې کې به ډېر کمې راغلی. نو بذات خود زه دا وایم چې د ګورننس مخکې ما وویل فقدان دی او صحیح معنو کې چې ګورننس هغه نه شي د ملک نه کرپشن ختم شي او په دې باندې توجه ورکړل شي، نو هر یو شی د هغې حل راوستی شي. خو په داسې هغې کې نه چې ته یو ورځ پرې توجه ورکړې بیا په سبا بل طرف ته ستا دهاني. صحیح شو. دا تاسو ډیره ښه خبره وکړه چې پولیټیکل سټیبلیټي چې دا هغه ډیره زیاته ضروري ده، ځکه چې پولیټیکل سټیبلیټي به وي نو چې کوم حکومت دی د هغې به په دې نورو مسایلو باندې نظر هم وي او د هغوی به د هغې حل دپاره هم کوشش کوي. ستاسو په دور کې یو اپریشن شروع شوی، اپریشن راه راست، او ټول ملکن ډیویژن کې دا شروع شوی. هغه ټایم کې ټول سیاسي ګوندونه چې دي هغوی په یو پیج باندې هغوی د دې سره اتفاق کړی چې دا اپریشن چې دی د خلکو خوالي دپاره ډیر زیات ضروري دی. نن زه ګورم نو عوامي نیشنل پارټي چې دا هغه ځان له آل پارټیز کانفرنس کې پاکستان تحریک انصاف خپل چې د اے پی سی راغوښتی دا د دې نه علاوه نور چې کوم سیاسي ګوندونه دي ټول په خپل ځای باندې آل پارټیز کانفرنس کې یا امن مارچونه کوي، خو دی ټول په یو پیج باندې نه راځي یا دی ټول چې دی د دهشتګردۍ خلاف رايوځای کېږي نه. د دې څه وجه ده چې دی نه رايوځای کېږي؟ او دویم تپوس به دا هم کول غواړم چې داسې څه لایمل پکار دی چې دا ټولې سیاسي پارټۍ یو پیج باندې شي، نور سیزونه دپاره نه خو کم از کم دهشتګردۍ دپاره، ځکه چې هغه زموږ د ټولو یو مشترکه مسله ده. نو څه داسې حل به راوستل غواړي چې ټولې سیاسي پارټۍ، ټول خلک، ټول عوام په یو پیج باندې شي دهشتګردۍ خلاف. ګوره دا حکومت چې راغی او د دهشتګردۍ کې اضافه وشوه، مونږ په دې باندې بیان ورکړو چې بعضې شیدونه داسې دي چې په هغې باندې سیاست نه بالاتر سوچ کول پکار دی. او مونږ هغه وخت کې دا یو کال یو نیم کال مخکې دا تجویز ورکړی کو حکومت آل پارټیز کانفرنس راغواړي، مونږ هغې ته لاړ شو ځو، خو هغوی په وخت رانغوښته، اخر وخت کې دا راغوښته، بیا هم مونږ ورته تللي. دا نور سیاسي پارټۍ ډېرې سیاسي پارټۍ لا نړۍ ما هغه وخت کې ویلو چې پکار دا چې ټول تللی وي او خپل موقف هم هلته ایښی وي مخامخ. بیا د عوامي نیشنل پارټۍ هغه د آل پارټیز کانفرنس په هغه کې پی ټي آی رانغله، لازمي خبره چې د هغوی هغې لازمي نه وتلی. نو دا غیر د ملک ما په هغې کې په کانفرنس کې هم دا ووی چې پکار دا چې په دې کې ټول پارټۍ وي بالکل، او پکار دا وي چې د ملک مونږ مخکې دا سیاسي استحکام راولو چې دا سلسله مخکې بوځو. نو ضرورت شته د دې او په دې کې دا ده چې د نیت خبره ده چې ټول په دې کې دا نه چې یاره دا مونږ سیاست دپاره کوو، یو چې کوم یو پارټي اگر راغوښتی اے پی سی مونږ وله تلي وو دې لپاره چې یاره سبا څوک دا ونه وایي چې یاره په دې کې دا
زمونږ یو پارټی سره بغض دی یا هغې سره هغه دی خو مونږ نفاق نه پیدا کول غواړو په هېڅ صورت کې او دا سلسله په دې لحاظ سره کتل غواړي اوسه پورې خو چې کم هغه وشو مونږ سبق نه یې زده کړی او پکار دا چې په دې باندې سوچ وکړو او کم از کم د خاوره د خپله خاوره د خپل وطن محفوظ وساتو او د امن طرف ته واپس راوړو. صحیح شو. نور ارڅه خو په خپل ځای خو کم از کم امن دپاره ټول سیاسي ګوندونو له پکار دي چې هغوی یو پیج باندې شي او یو رایوځای شي چې عوام چې دی هغوی په سکون سره خپل ژوند تیرولی شي. آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب ما ته دا ووایه چې مونږ ګورو چې پاکستان کې چې دهشتګردي شروع شي یا په افغانستان کې څه چلو شي نو دواړو ملکونو امن چې دی یو بل سره تړلی شوی دی. آیا تاسو دا ګڼئ چې په افغانستان کې که انسټیبلیټي راځي نو پاکستان به هم د هغې نه افیکټ کېږي یا تاسو دا ګڼئ چې د افغانستان چې کوم صورتحال بدلیږي ورځ تر ورځه د هغې په پاکستان باندې هم څه اثرات شته؟ بالکل اثرات شته، همیشه پاتې شوي دي او تاسو وګورئ کو افغانستان کې د روس حمله وشوه د هغې اثرات په موږ باندې راغلل. هغې نه پس چې هلته کم حکومتونه جوړ شوي دي نو د هغې اثرات په موږ باندې راغلي دي اوس هم. نو د دې لپاره دا ده چې نظر په دې ساتل پکار دی او د وخت مطابق خپل یو پالیسی جوړول پکار دي. او اوس هم زه دا ګڼم چې دا موږ خو د پاکستان حکومت دا وایي چې دا ټول هغه ځای نه هغه کېږي او دې کې شک نشته چې کراس بارډر موومنټس دی، لیکن دا صرف په هغې باندې نه چې موږ د بیانات ورکړو چې به هغوی د خپل رویه صحیح کړي په خبره اتر باندې کېدی شي او چې یو بل سره مونږ خبرې اترې کوو. د ما خو دا تجویز دی چې حکومتي په سطح باندې د اسټابلیشمنټ په سطح باندې او ولسي سطح باندې درې واړو سطح باندې یو بل سره رابطه پکار دی. زما په خیال دا اوس چې دا کوم چین د قدم ایښی دی پهل کړی دی یو هلته ټرایپارټایټ په چین کې وشو بیا په افغانستان کې وشو نو د دې به ښه اثرات دي او دا مخکې بوتلل پکار دي. نو زمونږ د دې ځای نه چې د وزیران زمونږ لیډران هلته تلل پکار دي. مخکې به مونږ داسې کول خو ستاسو خیالي نو د کارزی صاحب په وخت کې هلته یو امن جرګه جوړه شوې ده د دواړو ملکونو. دا یو ډېر تاریخي خبره ده چې ته مخکې داسې نه شوې او زه د دې طرف نه چیرمین هم د هغې او مونږ هم د امن دپاره دغه کړی خو هغه بیا حکومت بدل شو هغې نه پس هغه د هغې مخکې هغه به ونه تللی شو نو که هغه به وتلې وې نو کیدای شي چې دا زمونږ یو بل سره چې کوم هغه دی غلط فهمۍ دي دا به لرې شي او د افغانستان حکومت چې کوم د هغوی ذهن دی د هغوی خلکو څه هغه دی نو د هغې احترام کول پکار دي. اوسه پورې خو هغوی به دا وایي چې تاسو مونږ یو مملکت په طور باندې هغه نه تسلیموي نه ساورن سټیټ مونږ نه تسلیموي نو دا شیزونه لرې کول پکار دي او د هغه ځای خلک خودداره خلک دي او مونږ دلته خدمت کړی دی او دا خدمت په دې لحاظ سره هم کړی چې زموږ رونو او د هغوی باندې تکلیف نو د هغوی دلته خدمت کول دا زموږ فرض و. صحیح شو. سر تاسو په خپلو خبرو کې د دې خبرې ذکر هم وکړو چې تاسو یوه جرګه چې ده هغه شروع کړې وه په هغې کې پیس ټاکس شروع شوي تاسو څه ټایم کې انټیریر منسټر وی نو هغه ټایم کې نیګوسیشن ټاک شروع شوي او تاسو د هغې مشرین کوله. آیا تاسو دا ګڼئ چې په دې وخت کې هم د دې ضرورت دی چې یوه جرګه دې جوړه کړی شي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې دی خبرې اترې وشي او د مسایلو حل وستی شي؟ نو دې لپاره خو کار به کول غواړي چې صحیح هوم ورک وشي نو هغې نه پس کو جوړه شوه نو ډېره به ښي د هغې به ښه اثرات دي په دواړو ملکونو باندې. صحیح شو. ستاسو په ذهن کې ځینې نومونه شته چې هغوی د دې جرګې برخه جوړه شي نو دا جرګه چې ده دا به زیاته مؤثره وي؟ نومونه اوس په دې باندې خو نومونه خو ډېر راتلی شي خو پهل به حکومت کوي حکومت طرف نه به یو فیصله اخیستل کېږي دواړو حکومتونو طرف هغه کېږي چې بهی د کې هغې لپاره کار وشي او بیا هغې نه پس
چونو د دواړو طرف نه به بیا هغه پکاري پکې. صحیح شو. یو متفقه فیصله بکیږي چې څوک چې د دې لپاره یو زم چې یو پرفیکټ میچ دی هغه چې د دې برخه جوړه شي نو دا پیس ټاکس چې دی دا به سکسسفل شي. اخر کې به زه غواړم چې تاسو زمونږ ټولو پښتنو لپاره د پښتونخوا ټولو خلکو لپاره بلکې د پاکستان ټولو خلکو لپاره یو میسج راکړئ. د پښتنو د سیمې لپاره خو خاص کر د خیبر پښتونخوا کې چې کوم یو خو دهشت دی، بل د سیلاب هماغه علاقو کې چې کوم ځای کې د اوس اپریشن هم راغلی دي، ملته سیلاب هم راغی، نو ډېر خلک ځپلي شوي دي او د غربت په وجه مغه دي. او د پاکستان په سطح دا وایم چې کو زمونږ صوبه کې خلکو ته تکلیف دی، کو بلوچستان کې دی، دا ټول پاکستان تکلیف دی او ټول ته دا په دې باندې لږ غور کول پکار دی او موږ سره همدردي پکار ده چې بھئی دا سبا کو نن په زموږ په صوبه کې دا په پنجاب ته هم تللی شي، سند کې هغه کېدی شي، نو په دې باندې لږ ټولو دپاره دا ده چې دا د پاکستان زموږ یو لاس کې کو تکلیف نه ټول بدن کې محسوس کېږي. نو دا څلور صوبې دي او وفاق چې دی هغه د پالیسی وایز خو وفاق مضبوط دی، خو د صوبو چې کوم مسایل او مشکلات دي هغه باندې توجه ورکول پکار دي. صرف یوه غټه صوبه پاکستان نه دی، موږ ټولو مشترکه دا یو ملک دی او د دې لپاره هلې ځلې کول پکار دي. زموږ کوم فوج چې دی، زموږ دفاعي هغه چې دي هغه د قوم نگهبان دي او هغوی ډېره قرباني اوس تاسو وګورئ نن سبا کو قرباني ورکوي، نو فوج ورکوي، پولیس ورکوي، د سیول آرم فورسز ورکوي. نو د هغوی دا کم مشکل هغه چې دي تکلیفات چې دي او کم قرباني چې ورکړل دا تسلیمول پکار دي او هغه ته په هغې نظر سره کتل غواړي چې دا د قوم، د ملک او د وطن دپاره هغوی قرباني ورکړې ده. ډیره مننه آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب مونږ له د وخت راکولو او په ټولو موضوعاتو باندې دونه مؤثره طریقې سره گفتگو کولو دپاره او ډیره ښه خبره مو کړه چې یونټي چې ده یا یووالی چې دی هغه ډیر زیات ضروري دی. آیا د ادارو دي، آیا د سیاسي پارټو شو، آیا د عام ولس خبره شوه، خو چې مونږ ټول یونایټډ یو نو د هر مسلې حل چې دی هغه راوستلی شو. یو بل خپرونې سره به دوباره ملاویږو. د الله پامان.